काबे में जाएंगे, ज़म-ज़म से नहाएंगे। السلام علیکم ګرانې مینوالې زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټیشن د به کلیپ کتلی وي دا وصال خیال سره چې دی نو اسمالته ده د پښتو سندرغاړې د پته نشته نوې راغلې ده زړه پخوانی د ځای نه پېژنو نو د دې دا ویډیو کلیپ ما صحیح کړو نو ډېر زیات افسوس وشو پر افسوس مقام دی دا یوه مسلمانه جینۍ چې دی نو داسې ویډیوز جوړوي داسې سندره وایي نو د شرم مقام دی دې لپاره دا خبره چې دی نو بالکل ناجایزه ده زموږ په مذهب کې زموږ په دین اسلام کې د دې شیز اجازت نشته چې څنګه دې بکواس وکړو دا خبره یې وکړه چې زه چې دی نو اول به شراب وڅښم او بیا به کعبې ته ځم هلته کې زمزم اوبو سره به لامبم دا چې چا سندره ویلې هغې باندې ګیله نشته ولې چې هغې غیر مسلمانان دي او د کعبې دروازې خو هغې دپاره بند دي ولې چې بنده خو څوک پرېږدي نه پاتې شو د زمزم اوبو هغه د هغې صرف یو کوډ دی دا مسلمانه جینۍ راپاڅېدله او دې دا سندره وویله نو دوستانو تاسو به کتلي یو که نه کتلي چې نه کتلي تاسو دا اوس صحیح کړو نو ډېر زیات افسوس مقام دی د شرم مقام دی دا جینۍ راپاڅي او داسې لګیا د سندرې وایي نو ډېر زیات افسوس مقام دی دې دپاره چې داسې سندره وویله دا سندره وایي بل څه به یې ویلي نور څه به ویلي هغه شی پکې یادوي چې کوم زموږ په مذهب کې حرام دی منع شوی دی په موږ باندې چې دا تاسو به چې دی نو نه بس کوي نو هغې نه باوجود چې دی نو دا ښځه دا خبره کوي نو زموږ خو ایمان موږ ته دا د دې چیز اجازت نه راکوي چې موږ د دې ذکر وکړو یا د دې باره کې څه خبر وکړو نو ستاسو دوستانو په دې باره کې څه خیال دی تاسو څه ویل غواړئ لازمي کمنټ سیکشن کې راسره خپل اظهار راسره کولی شئ آیا دا چې کوم دی دا کار کړی دی صحیح کړی دی زما په حساب بالکل غلط کار یې کړی دی نو تاسو څه ویل غواړئ انشاءالله دوستانو ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي دا خپل ډېر خیال ساتئ د ځانه ښه د لوی الله په امان